تل دې آباد زما ګران افغانستانا ګل ګلزار دې شډاګونا غواړم بچو ته دې مدام امنو درې تولیدي فابریکو تیرې سلوغې میاشت کې له 58,000 میګاواټو زیاته برېښنا تولید کړې. د افغانستان برېښنا شرکت تولید حوزې ریاست اړوند نغلو، سروبي او ماهیپر برېښنا تولید فابریکو تیرې سلوغې میاشت کې ټول ټال 58,058 میګاواټه برېښنا تولید کړي چې عمومي سیستم له لارې شبکو کې پیرودونکو ته ویشل شوې ده. سلوغې میاشت کې نغلو برېښنا تولید فابریکې کې 4,699 میګاواټه، سروبي برېښنا تولید فابریکې کې 15,952 میګاواټه او ماهیپر برېښنا تولید فابریکې کې 17,407 میګاواټه برېښنا تولید شوې ده. د اوبو منظم مدیریت او د ورښتونو پر مهال د اوبو مناسبه زیرمه کول د دې لامل شوي چې درې تولیدي فابریکو کې د برېښنا تولید کچه تر هر بل وخت لوړه شي. د غرض د توربینونو او اړوند ټولو تجهیزاتو پر وخت رغونه او د افغانستان برېښنا شرکت له لوري ورته د تجهیزاتو چمتو کول او پر ټولو فابریکو منظمه څارنه د چارو چټکتیا او ښه والي لامل شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت په کور دننه د شته تولیدي برېښنا کچې لوړولو ته د پلانونو نوي کولو سربیره د نوي کیدونکي برېښنا پر نورو سرچینو هم کار کوي څو هیواد د برېښنا برخه کې پر ځان بسیا او ټولې اړتیاوې له کورني تولیداتو بشپړې شي.